نه نورو دعاګانې نه کړم، ځکه همیشه مې چې دعا کړې فکر کړم چې دعا مې نه قبلېږي او الله سبحانه وتعالی زما دعا نه اوري. السلام علیکم، زه جاوید ابراهیمي یم او نن بیا په نورستان کې راسره عبیدالله حسام دی. عبیدالله حسام ورور بیا هم ښه راغلاست. عبیدالله ورور دغه خبرې چې ما وکړې دوستان او ملګري همیشه دغه یوه پوښتنه کې شاید ته هم ورسره موجود شوی وې، خو زه د تا نه د پوښتنه بل رقم کوم. اول راته ووایه چې دعا یعنې څه؟ جاوید جان ډېره زیاته مننه. دعا د ستونزو، تکلیفونو، جنجالونو او د لوی دښمن شیطان پر وړاندې د مسلمان وسله ده. په دعا باندې انسان تر ټولو پیاوړی کیږي. په دعا باندې انسان د کائناتو د سردار د الله عز وجل د مطلق قدرت خاوند او هغه ذات چې لا یتناهي قدرت، ځواک او واک لري د هغې مرسته ترلاسه کوي. دعا د عبادت مغز دی. بې دعا انسان هیڅ دی. له دعا سره انسان هر څه دی. دعا له الله تعالی د مرستې طلب دی. کله چې ته دعا کوې د الله تعالی پام ځان ته راړوي، مرسته ترې غواړي او د خپلو ستونزو لپاره ملاتړ غواړي. عبیدالله ورور، بس خلک وایي زه دعا کړم دعا مې قبلېږي نه. که تاسو ورته ووایئ چې دعا په کومو شرایطو وکړئ چې الله سبحانه وتعالی یې قبوله کړي، یا هم دعا یې چې کړې ده دی په دې نظر دی چې د دعا کړم قبلېږي نه، نور دعاوې نه کړم. تر ټولو غلط باور او پر الله سبحانه وتعالی باندې بد ګمان همدا دی چې ته وایې دعا مې نه قبلېږي. هیڅ داسې انسان نشته، هیڅ داسې مسلمان نشته چې هغه د الله سبحانه وتعالی ته لاس جګ او د هغه دعا دې قبوله نشي. خو دعا ځینې مسئلې لري. لومړی، په دعا کې تر ټولو مهم شی حسن الظن دی. ته به ډاډه یې چې الله پاک ستا دعا قبلوي. په دعا کې تر ټولو بل مهم شی حضور قلب دی. کله زه وایم چې یا الله ماته دا راکه، یا الله ماته دا راکه، یا الله ماته دا راکه، زړه کې مې حضور نشته. زه نه پوهېږم چې زه چاته وایم او څه غواړم او دا ذات څومره لوی دی. حضور قلب او هغه څه چې ته وایې بېرته پې پام کول، دا د دعا مهم شرط دی. دعا کله کله ستا په ګټه یې چې قبول نشي. ته یو شی غواړې، ته انسان یې، ته له دې غره هاخوا نه پوهېږې چې څه دي، ته سترګې پټې که نه پوهېږې چې څه دي، ته یې دیوال شاته نه پوهېږې چې څه دي، خو الله سبحانه وتعالی پوهېږي چې دا دعا ستا په ګټه ده که په تاوان. کله کله انسان دعا کوي، الله تعالی هغه دعا په 100 چنده بهتره شي باندې ورته بدلوي. ته پیسې غواړې، خو الله تعالی د دې په بدل کې تا ته سکون، امنیت او صحت درکوي. نه اخیستل کېږي. ته غواړې الله پاک ته ما دومره مالداره که، کیدای شي ته مالداره شي، ستا دپاره د وژنې امکانات وي چې ته ووژل شي. کیدای شي ته دعا غواړې چې خدایه ما ته دومره ځواک راکړي، دومره امکان، کیدای شي تا نه ظلم وشي. دغه د دنیا دعا کله کله الله پاک تا ته د آخرت په ګټه باندې بدلوي. په دنیا کې ته یو ډېر کوچنی محدود شی غواړې چې انسان ستا د عقل ډېر کوچنی دی، ته ډېر لنډ فکر کوې، خو الله سبحانه وتعالی په قیامت کې تا ته د هغې بدله درکوي. کله کله الله پاک غواړي چې ای غافل بنده ستا له خولې واوري چې ای ربه، یا الله، یا رب، خو ته فکر کوي چې الله پاک ستا دعا نه قبلوي. خو الله پاک غواړي ستا له خولې دا غږ بار بار واوري. ته د الله پاک تر ټولو نږدې بنده یې. الله پاک غواړي چې ته د ده درګاه ته رجوع وکړي، خو ته وایې چې یا الله ته زما دعا نه قبلوې، تا ما ته مال رانه کو، تا ما ته موټر رانه کو، تا دا نو څه شی دي؟ د الله پاک رضا او د هغې دنیا کې تر ټولو لوی نعمت الله پاک تا ته ساتلی. تا په مصیبتونو اخته کوي، ستا دپاره داسې شرایط برابر کړي چې ته د دنیا کې د هغې بدله ورکړي، او هغې خو نه کېږي چې تا ته الله پاک جنت درکړي. ته باید یو قیمت پرېږدي. نو دعا که کوئ، حسن ظن پکې ضرور دی. نا امیده کېږئ پکې مه. الله پاک درته وایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه درته وایي چې وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. کله چې تا نه زما بندگان پوښتنه کوي چې دا زما رب چیرته دی، ولې زما دعا نه اوري، زما دعا ولې نه قبلیږي، ورته ووایه چې ډېر درته نږدې دی.
اجیب دعوة الداعي اذا دعان. کله چې ما بنده راوبولي زه هغه ته ورسېږم، د هغه خبره اورم، د هغه بلنه منم. محدود شوی پکې نه ده چې یوازې مسلمان یا یوازې بل څوک. هر انسان چې واقعا الله پاک ته ستون شي او په اخلاص باندې ورته دعا وکړي، میلیونونه وارې ډاډه اوسئ، میلیونونه نه ټریلیونونه وارې ډاډه اوسئ چې دغه دعا قبلیږي، ځکه الله پاک خپله وعده نه ماتوي، خپلې وعدې مخالفت نه کوي. خو ستا ګمان صحیح نه دی، ستا لیدلوری صحیح نه دی، ته له یوې بلې نقطې ګوري، خو هغه خوا نه یوې ډېرې پراخه او لویې نقطې نه تا ته کتل کېږي چې هغه ټوله ستا ګټه ده، ستا مصلحت دی. مننه عبیدالله ورور که د دنیا ټولو کامیابۍ د هغې دنیا سره ضرب کې مساوي صفر دی، نو ظالمانو په دوام څه ځي که په دې دنیا قبوله نه شوه، په هغې دنیا کې به الله تعالی په داسې وخت کې چې هېڅ شی به مو په در نه خوري، نه هغه دعا چې تاسو په دې دنیا کې غوښتي، موټر مو غوښتی، بل شی مو غوښتي، الله سبحانه وتعالی په هغې دنیا تاسو ته درکوي که خیر دې پکې، یعنې ورې نه کړل خو الله تعالی به په هغې دنیا خیر، اما صبر دې بېرته بیا اجر دی. یعنې د مؤمن هر حالت ګټه ده، که یې څه درکړه او هغه دې په نیکه وکارول هم پکې اجر دی، که یې در نه کړه صبر دې وکړو په الله پاک دې نیک ګمان وکړو بیا دې هم ګټه ده، سراسر ګټه ده تا ده. مننه عبیدالله ورور، زه به تا ته دعا وکړم چې الله تعالی دې تا ته اجر درکړي، او زه به تا ته دعا وکړم چې الله پاک دې ما او تا په جنت کې راټول کړي سره د ټولو مخلصو ملګرو. امین. مننه دوستانو، تر بیا ښه وخت، السلام علیکم.